دویم دغه دوی چې رد کړی دی په دې اعلامیه کې هغه دا دی چې بله ورځ د امریکې سفارت په اسلام آباد کې ویلو چې امریکایان یا څوک چې امریکایي پاسپورت لري هغه د فیصل مسجد سیمې ته نه ځي، هلته ورته خطر دی. او یو عکس یې خپور کړی چې په هغې کې د ټي ټي پي د بیرغ دغه پکې و او داسې ښودل چې دلته د یعنی ترهګر دی سیمه کې دی او دا خطر دی. نو دی دا کړی دی چې په دغې عکس سره او دغې سره زموږ کوم هېڅ اړیکه نشته دی او موږ زموږ د خوا نه مساجد او مقدسه ځایونه دا ټول په امن کې دي او موږ دلته کوم په چا باندې حمله هم نه کوو او د هغه نه په حساب داسې یو ناوړه ګټه نه اوچتو. فلهذا خلک د دې پروپاګانډ پسې نه ځي، هلته چاته کم خطر نشته او نه هلته موږ په چاته کم ستونزه جوړو. نو دا خبره هغه رد کړې ده، ویلي چې په امریکا د بدنامۍ لپاره دا هم یو پروپاګانډ دی چې د مجاهدینو په خلاف کې یو ته د ترهګر لفظ استعمالي. موږ ترهګري عملیات نه بلکې جهادي او د ازادي بخونکي خپلواکۍ جنگ دی چې روان دی او دې ته به ادامه ورکو. دویم دغه دا دی چې د پرون رئیس دی بیګان تر ناوخته نه چې یو جګړه شروع شوې ده په لالپورې سیمه کې چې د افغانستان او د پاکستان د ډیورن کرښه باندې فرضي کرښه باندې نږدې سرحد دی. هلته د افغانستان د اردو خپل د ټانک لپاره کنده کنله چې دا ټانک پکې په ځای کې دا کې په دغه وخت کې چې دی دا کنده کنله پاکستاني پوځ په دی باندې وار کړی دی او بالمقابل حمله د اسلامي امارت د مجاهدینو د خوانه هم شوې ده د فوز له خوانه او د هغې دوه پوستې د اور لاندې نیولې دي او جګړه تر اوسه پورې دوام لري، یعنی کوم نتیجې ته نه دی رسېدلی. دریم خبر دا دی چې د پاکستان پوځ د مجاهدینو په مقابل کې په عملیاتو کې خپل د ناکامۍ نه پس داسې یو دغې ته مخه راوړې ده چې د جهازونو په ذریعه باندې په خلکو باندې حمله کړې ده، په ملکي او عوامو خلکو باندې او په جنوبي وزیرستان کې د رزمک، مکین او لدا په سیمو باندې بمبارد کړی دی او په شمالي وزیرستان کې د میرعلي، میرانشاه او وانا په سیمه باندې بمبارد کړی چې د دې په نتیجه کې په سلهاو تنه شهیدان شوي دي او په لسګونو کورونه وران شوي دي او ماشومان او زنانه پکې په شهادت رسول شوي دي او دغه ظلم او بربریت د پاکستان پنجاب پوځ کړی دی او په دې د شهیدانو په وینې دی لاسونه سره دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې په زنګار په سیمه کې په یو مزي کې چې په 15 کور وران کړي دي، په هغې یو کور کې 4 ماشومان او یو بچی دا په جسدونه د خاورې نه رایستل شوي دي. په بل سیمه کې د جمال الله په نامه باندې په یو تن په کور چې بمبارد شوی دی د هغې 4 بچیان غټ 3 وړه بچیانې او یو زنانه په شهادت رسیدلی. دا د نمونې په طور یعنی په یو کور کې یو ځای کې دا رقم ته هلته 15 تنه دلته 8 تنه دا رقم ته وایي چې د مړو تعداد د 100 تنو نه زیات دی او دغه بمبارد په دغه ټولو سیمه باندې شوی دی او حتی دغه تیارې د افغانستان سیمې ته هم راوختې دي، دلته هم ګرځنده د حرکت یې کړی دی او بیرته تللی دي، خو په افغانستان کې بمبارد نه دی کړی ځکه داسې خبرونه راغلي چې په برمل باندې دوباره بمبارد کړی خو هغه خبر بیا رد شو، ویل چې په برمل باندې بمبارد نه دی شوی خو دی همداسې هوایي او ګردش نظامي کړی دی او بیرته تللی دي. خو د افغانستان اردو کې دغه توانایي او دغه وسله ورسره نه وه چې دا جاس چې راځي دا وولي او لاندې وغورځوي چې دا دوباره د افغانستان د فضایي حدودو ته را نشي. موږ اسلامي امارت ته بار بار همدا وایو چې ځانونه جوړ کړئ، په دغه تنه په دغې خبرو باندې دغه نه کېږي چې تاسو د ساینس مبا کوئ او علم ته شا کوئ او بس مدرسو ته زور ورکوئ، په دې باندې افغانستان نجات نه پیدا کوي. دښمن در باندې قوي دی، راځي د مدرسو سره مالوزوي، نه به د پګړۍ پاتې شو نه به د دا ګیره پاتې شي، هر څه به درته تباه کړي. راځو د بلوچستان په سیمه کې نن خبرونه لرو. په بلوچستان په پنجګور ماند سیمه کې د بلوڅو وسلوالو برید کړی دی، 4 تنه د اف سی عسکرې وژلي دي او 8 تنه نورې ورته ژوبل کړي دي.
دا د بلوچستان په پنجګور ماند سیمه کې شوی دی. همدارنګه د کوټې په ښار بروري علاقه کرانی چک پوسټ باندې نامعلومو کسانو 4 لاسي بمونه غورځولي دي چې مرګ ژوبله اړولې ده په خپله تښتېدلي دي. همدارنګه په بلوچستان کې آواران او مالار فوجي کمپونو باندې درانه جګړه اوس هم روانه ده. د مرګ ژوبلې نتایج نه لاسته نه دي راغلي. کله چې هغه لاسته راشي ستاسو حضور ته به وړاندې کړو. اوس راځم د خیبر پښتونخوا متعلق راپورونو ته. ولایت جنوبي وزیرستان ولسوالي شکتوی په نظامی پوستې باندې چې هلته نظامی مورچه وه حمله شوې ده او هلته فوزیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولایت بنو فتحخیل پولیس پوستې باندې حمله شوې ده. 2 پولیس اهلکار وژل شوي دي او 3 نور ټپیان کړلی شوي دي. همدارنګې پرون ولایت خیبر ولسوالي باړې د تیرا سیمه کې د نظامی پوستې باندې حمله شوې ده چې دا د بوټان په سیمه کې و او د دغه جنگ چې د شپې د خوانه دوام درلوده کافي کسان پکې وژل شوي دي او ډېر زیات زخمیان په منطقه کې پاتې دي. همدارنګې په پرون 14 د فبروري ولایت سویلي وزیرستان د ولسوالي شکی او تانه شکی باندې حمله شوې ده. 1 پولیس پکې وژل شوی دی او 1 تعداد نورې زخمیان دي او د 3 تنو زخمیانو حالت ډېر تشویشناک ښودل شوی دی. 1 نظامی کامره ویجاړه شوې ده او 1 د پولیسو موټر هم ویجاړ کړلی شوی دی او د کاره ولوېدلی دی. همدارنګې د 14 د فبروري پرون ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي تیارزی د کاروان منځي ګیټ په سیمه کې مجاهدینو حمله کړې ده. 2 عسکري وژلي دي او په همدغه سیمه کې یعنی د کاروان منځي ګیټ سیمه کې 3 مختلفې نورې حملې هم شوي دي چې د هغې په نتیجه کې 1 عسکر وژل شوی دی او نور تعداد زخمیان دي. او همچنان د همدغې کاروان منځي ګیټ په نږدې په ځنګلي ساحه کې هلته کومه پوسته په ځنګل کې وه په هغه باندې هم حمله شوې ده. ډېر کسان یې پکې وژلي او مړه کړي دي. یعنې په دغه یو سیمه کې کم از کم 15 مختلفې حملې شوي دي. همدارنګې 18 د فبروري ولایت سویلي وزیرستان ولسوالي شکتوی زاګاړ بجلی نری سیمه کې د دراسکو په ذریعه حمله شوې ده. 1 فوجي افسر وژل شوی دی او 2 برید په همدغه ولسوالۍ اړوند د بنګشخیلو په کلا باندې شوی دی چې هغه هم د دراسکوف په وسیله او 1 عسکر دلته هم وژل شوی دی. 18 د فبروري درې اسماعیل خان ولسوالي کلاچې او لونی پل سیمه کې د پوز په کاروان باندې چې کوم یو تابع شوی بمو هغه چاودنه کړې ده. زغروال موټر یې ورته خراب کړی. 1 ټانک یې ویجاړ کړی دی. 7 تنه عسکر چې په دې ټانک کې سپارو هغه د منځه تلي وژل شوي دي او نور عسکر چې دی په شاوخوا ورسره هغه زخمیان کړلی شوي دي. او مجاهدینو دا ویلي دي چې دغه حمله چې موږ نن کړې ده چې دی دا ټانکو عسکرو او دا پکې وژلي دا موږ د ثاقب ګنډاپور چې والي د دې سیمې و د هغې د شهادت په دغې کې موږ دا عملیات کړي دي او د هغې غچ مو اخیستی دی. همدارنګې 18 د فبروري ولایت کرمې ولسوالي ډوګر د تور غر کلي په سیمه کې مجاهدینو د TIA د راپور په اساس باندې یو جاسوس عبداللطیف ولد سید کمال نیولو او محفوظ دي ته وړو. هلته تحقیقات نه کړي دي. پس له اقرار نه او عفو غوښتلې نه د مشرانو په وساطت سره خوشي کړلی شوی په دې شرط چې بیرته به دښمن سره نه ځي او هغوی سره به همکاري نه کوي. او همدارنګې په همدغه سیمه کې مجاهدینو د FC په ځواک باندې بشپړه توګه حمله کړې ده او په دغه حمله کې د دوی وسایل ویجاړ کړلی شوي دي او ډېر کسان پکې زخمیان دي. 18 د فبروري درې اسماعیل خان قلاچي ولسوالۍ کې مجاهدینو بمي برید کړی دی
چې پوځي وسایل او دای ویجاړ کړي دي او د کاري وستلې دي. دا د نن ورځې خبرونه او بالخصوص د افغانستان او د پاکستان په سرحدي پوله باندې جګړه او د افغانستان ناتوانی چې نشي کولای د پاکستان جهازونه وولي او دغه بار موږ اسلامي امارات وی چې دغه توانایي دی باید پیدا کړي چې د پاکستان جهاز باید نور دی خاطر نشي او په عین حال کې د پاکستان د ظلم او بربریت چې د مظلوم پښتنو باندې بمبارد کوي اوس باید پښتانه را بیدار شي خپل د ازادۍ لپاره باید ودرېږي او د مجاهدینو مټ ونیسي تر څو پاکستان دغه ظلم او بربریت نه پښتانه نور راووځي. نو نړۍ باید دا ټول وګوري د دې راپورونه باید نړۍ ته ورسول شي او همدارنګه چې پاکستان په افغانستان تهمت وي د تهمتونو ځواب باید ورکړل شي لکه څنګه چې مجاهدینو اعلامیه ورکړه چې موږ د پاکستان نه بلکې د افغانستان نه بلکې خپل پاکستان نه په پوځیانو حمله کو او دا تهمت دی چې افغانستان باندې ویل کیږي. نو په دې بابت کې باید موږ اسلامي امارات خپل هم دنده انجام کړي. دا راپورونه باید شورای امنیت دې ته ورکړي چې په دې کې د افغانستان لاس نشته دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.